د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې بیا تر 22 نیټې پورې شاوخوا 103,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د دغه وزارت ویان مفتي عبدالمطلب حقانی وایي د دغو کډوالو له جملې 82,418 له پاکستانه، 20,615 تنه له ایران او 210 تنه له ترکیې هیواد څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. د اپریل د اول تاریخ نه تر 22 تاریخ پورې څه باندې 103,000 تنه مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوي چې د دوی له جملې څخه 82,418 تنه له پاکستان، 20,615 تنه له ایران او 210 تنه له ترکیې هیواد څخه راغلي دي. په ورته مهال بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د بیرته راستنېدونکو هیوادوالو لپاره یې د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه څه باندې 78,000 بیرته راستنېدونکي قادر او مسلکي افغانان ثبت او راجسټر کړي دي. د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي هڅه کوي دغه مسلکي خلکو ته په اړوندو برخو کې په امارتي ادارو کې د دندو زمینه مساعده کړي. هغه هیوادوال چې لوړ زده کړې لري، تخصص لري او په ځینو برخو کې مهارت لري، یاد کسان ثبتېږي چې د پرون د راپور پر اساس باندې له 78,000 څخه زیات هیوادوال په دغه سیستم کې ثبت شوي دي او هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د دوی دغو اسناد او مشخصات ته په کتو سره په امارتي ادارو په خصوصي سکتور کې کارموندنه رامنځته شي. بلخوا د اقتصاد وزارت مسؤلین بیا وایي اسلامي امارت د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته بیرته راستنېدونکو افغانانو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وایي چې د بېلابېلو داخلي او بهرنیو مؤسسو او خیریه بنسټونو د مسؤلینو سره د مرستو د راټولولو او انسجام لپاره مجلسونه په لار اچول شوي دي چې تر اوسه ډیری دغو ادارو خپلې بیړنۍ مرستې پر اړمنو هیوادوالو ویشلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو سازمان له ادارو، د کورنیو او بهرنیو مؤسساتو، خیریه بنسټونو، بیلابیلو صنعتي، تجارتي او تولیدي اتحادیو او د مختلفو اصنافو د مسؤلینو سره د مرستو د راټولولو او انسجام لپاره مجلسونه په لار اچولي چې تر اوسه ډیری صنعتکارانو، سوداګرو، بیلابیلو اتحادیو او خیریه بنسټونو خپلې فوري او بیړنۍ مرستې د موظفو کمیټو سره په پوره همغږۍ اړمنو هیوادوالو ته رسولي.